سلام. ډېره مننه ټیم راکولو څخه محترم. نوم یې ادم خان هوتک ده او بس کله ناکله د اخري اشره کې یاران دوستان کله ناکله بس یو روژه ماتې بیرون دوستانو سره کوو. دوستان سره راټولېږئ که نه؟ بس د کلي مې دوستان مې بس او دې ماشاءالله ډېر ښایسته شنه فضا ده، ماحول نه خوند اخلو او ورسره بس کله ناکله داسې روژه ماتی بیرون تفریح دپاره بس راځو. افغانان دلته راځي روژه ماتی کوي او څه نور پروګرامونه څه مسلې خو نه وي ورته؟ نه، هېڅ قسمه ستونزه مشکل نشته ده. افغانان شکر د راتلی شي، څه داسې مشکل نشته ده. نوم ذبیح الله. نو څه ته راغلی وروره؟ مونږ خو راغلی پروګرام هم کړی د روژه ماتي، همداسې ملګرو سره چکر ته راوځي. هغه ورځ راځئ که نه که کله ناکله؟ نه، کله ناکله ده. دې ځای او د کور روژه ماتی څه فرق لري؟ بس دلته ملګرو سره راټول سو، بس دغه مزه یې د شنه لکۍ. زما نوم اجاز دی او دلته ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی او دلته اکثر ټیم کې مونږ ګیدرینګ کوو، ټول راځو دلته او ډېر زبردست ځای دی. نور ځایونه نشته ده چې تاسو نور هم شته، ځایونه نور هم شته، هغه سایډ ته هم شته، هغه سایډ ته هم شته. اوس خو ماشاءالله اوس په ټولو ځایونو کې ښه ښه ځایونه دي، خو دا داسې ځای دی چې دا لږ سایډ ته هم دی جبار خیل صاحب، او دلته پکې بوټي هم شته او لږ ښه ځای دی او بیا د روډ په غاړه باندې دی. دې ځای او د کور روژه ماتي کې څه فرق وي؟ یاره کور روژه ماتی خو د کور وي، کور والا کې خو بېله مزه وي. خیر خو دلته هم کله ناکله راتلل پکار یارانو دوستانو سره که نه. وعلیکم سلام. نوم مې نجیب الله دی او مونږ بس روژه ماتي دپاره راټول شوي د ټول ملګري او یو پروګرام برابر کړی دی. لکه هر ماښام دلته روژه ماته کوئ که نور وخت هم؟ نهار ماښام خو نه وي، کله کله راځو، هفته کې یو ځل انشاءالله خامخا مونږ راځو پروګرام کوو. کله دلته یي، کله بل ځای ته ځو، غار اوبو ته ځو. نو دې خوا ته چمن ده، بوټي دي، ونې دي او څنګ کې در سره سړک ده، د ګاډو شورماشور ده، نو سړی داسې یو ځای ته لاړ شي چې مرغۍ یې اوبه یې شڼه شي. دا ځای هم ډېر ښایسته ځای دی، وګورئ تاسو څومره ښایسته بوټي دي شاوخوا، ښه امن ځای دی او ډېر ځایونو ته تللي یو که نه، خو بس دې هم خوند الو، دا ځای هم چې